والله نجیب امر صاحب کته په هغه وخت کې زه نوی اصلاح کړی خدای پوهیږي چې تر اوسه به مې د څومره انسانانو د بدن غړي راویستي وو او خرڅ کړي ول که ستا هغه نیک عمل او ښه اخلاق نه وای کېدای چې تر نن ورځې ما هغه مافیایي ډله تاسو ته په لاس نه وای درکړې امر صاحب رښتیا امر صاحب موږ ولې دلته راغلو فخری وګوره پوهیږې ته راباندې ګراني البته چې پوهیږم د محکمې په ترڅ کې او دننه په زندان کې دی را سره ډېره مرسته کړې ده خدای دې د ناراضي وي زه هم تا باندې ګراني کله چې زندان کې به په خپل لاس جوړې کړې تسبیح دې څو ځلې ما ته رابلېږلې هېڅ خبره نه ده امر صاحب خدای دې وکړي چې خوښې شوي دي خوښې مې شوې خدا هر څه تر همدې ځایه پورې و فخري امر صاحب دا ته څه کوې وسله دې ماته نیولې لکه چې وژنې مې ته ټوکې کوې که څنګه نه فخري ټوکې نه دي اوس یې لامل تا ته نشم ویلی خو زه مجبور یم چې تا ووژنم جاکټ دې وباسه وروره ته څه وایې ومې ویل جاکټ دې وباسه بخښنه غواړم فخري ما هم داسې نه غوښتل خو مجبور یم امر صاحب څه کوې وسله دې لرې وغورځوه جاکټ دې وباسه وسله نه لرم څه مې چې ویلم هغسې وکړه اوس دې مخ راتاو که هله د پتلون پایڅې دې پورته
و مې ویل چې وسله نه لرم. څه مې چې وویلم هغسې وکړه. آفرین 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 آفرین. غوښتنه دې پوره شوه؟ تر اوسه نه. لور مې چېرته ده؟ دا زموږ صادقه پولیس دی، په رښتیا هم چې ډېر ساده دی. تا څنګه باور وکړه چې زه به خپله ژمنه پوره کوم؟ دا کیسه دې اورېدلې ده؟ یوه ورځ یو لړم غوښتل چې له سیم نه پورې غاړې واوړي. د دې کار لپاره له چونګښې نه یې مرسته غوښتې وه. چونګښې ورته وویل که زه تا په شا کړم ته مې چیچې او مړه کوې مې. لړم وویل ته خو له ما سره مرسته کوې که نه؟ که را سره کوې زه به دې ولې چیچم؟ او چونګښه هم قانع شوه او لړم یې له سیم نه پورې غاړې واړوه. ګرانه نجیبه همدا چې لړم د چونګښې له شانه ښکته کېده، په دې وخت کې چونګښه وچیچله او مخکې له دې چې مړه شي چونګښې ورته وویل تا خو ماته داسې ویلي وه چې زه تا نه چیچم. لړم ورته ویل زه څه وکړم؟ زما خاصیت هم داسې دی. او نجیب جانه زما خاصیت هم داسې دی ګرانه وروره. دې رزیل چې څو کاله مخکې له ما سره خیانت کړی و که نه؟ دا کس مې په تا وواژه او دې کار ما ته ډېر خوند راکړه ګرانه نجیبه. د دې لپاره چې په خوند یې پوه شې باید زما په ځای کې واوسې. اوس هم زما د غچ وروستۍ برخه پاتې ده، ته هم مړ کېږې ګرانه. حرکت ونه کې. څنګه امکان لري؟ ته زه دې په یاد شوم رزیل انسانه. اوسنی نوم دې څه دی؟ سمه ده. سونار که تنجی دی؟ وسله دې وغورځوه، کانونو په سر دې ولم. سمه ده سمه ده سمه ده سمه ده. رزیله ته نه یې مړ شوی ها؟ فکر کوم امر صاحب ته دې ډېر په ټیټه سترګه کتلي. فکر دې وکړه چې دا وینې دي رزیله؟ تاسې دلته فلم ډکوئ که څنګه؟ والله امر صاحب ښه پلان و. نقلي وسله او دا سور رنګ او دا وسله هم ډېره ښه وسله ده. آفرین دې وي په تا. ښه رول مې ولوباوه. ښه وې. کله چې دا رنګونه وشیندل شول ما خو د مرګ ښه تمثیل وکړه که نه امر صاحب؟ نه دې پرېږدم. فخري سمه ده بس که. سمه ده امر صاحب. د وروستي ځل لپاره پوښتنه کوه، لور مې نوربانو چیرته ده؟ ساعت څو بجې دي؟ زما پوښتنې ته ځواب راکړه. که ماته ووایه چې اوس څو بجې دي نو بیا به زما معلومات تاسې ته ګټه ورسوي. که نه نو لور دې مړه کېږي. رزیله ته څه ډول سړی خبرې وکړه ښه ده؟ تیموره سمه ده ارامه اوسه. غواړې پوه شې چې څو بجې دي؟ له درېونه څلوېښت تېرې دي. څه دي؟ ته ولې خاندې؟ تاسې ما ته هېڅ ځان نشئ رسولی. دا لا تر اوسه معلومه نه ده. ما ته زیان نشئ رسولی ځکه چې ما په خپل پلان کې د دې احتمال په اړه هم فکر کړی و امر صاحب. که زه 4 دقیقې د ګولز په رسټورانټ ته ورنشم زما ملګری ستا د لور د مرګ امر صادروي ګرانه. تاسې خو پوه شوئ که نه؟ څنګه پوه شو چې ته دروغ نه وایې؟ دا ستاسې خپله خوښه ده. زه کومه ستونزه نه لرم. تاسې خو پوهېږئ چې لور مو له ما سره ده. دا چې اوس نشته نو هرومرو.
مهرباني وکړئ اغله ډیره مننه کوم. خپل ځای کې هو هر څه سم دی امر صاحب. نور ملګري هم خپل ځایونو کې دي. د سارنې لاندې او وسلې دې په سر دي. که هڅه وکړې چې کومه تېروتنه وکړې بیا ښه پوهېږې چې څه کېږي. هو که تاسې هم تېروتنه وکئ نو ملګری به مې ستاسې لور همالته ووژني. خو نه دې بنده که. ښکته شه. اته بجې. څنګه یې ملګريه؟ عاقفه کومه ګډوډي شته؟ په غږ یې نه راځي. عاقفه دا سړی ولې زموږ ځای کې ناست دی؟ مونږ سره یې چل وکړه. مخې نه مې لرې شه لرې شه. څه کوې وروره؟ لرې شه لرې شه. څه خبره ده؟ بالې عاقفه لرې شه کم څه کوې وروره؟ څه خبره ده؟ موټر مې د شا دروازې نه وتښتېده. یو موټر ته پورته شو. د پلیټ شمېره مې ونه لیده. عاقفه بالې عاقفه وتښتېده امر صاحب. ته ښه یې؟ ښه یم. څه خبره ده ښځې؟ کوم نوی خبر اوس یې وخت نه دی. بالې باندې که کومه خبره خو به نه وي شوي؟ ها مورې ډېر اندېښمنه او په غوسه ښکارېده. کومه بده خبره شوې وي؟ آیا لور خو به مې خورې
هر عمر په کار کې بوخت وو. څو کاله کېږي چې دا کار کوي؟ ویلې اسانه دي. زما لور تختول شوې ده عایشې. ته خو یې وینې چې څومره اندېښمنه یم. له هغې نه یې ویډیو هم اخیستې وه. خورې زما د ژوند ملګری هم شهید شو، زما ژوند هم برباد شو. زه ستا په حالت ښه پوهېږم، خو لږ څه باید صبر ولرو. څنګه یې هلکه؟ او اجداره وروره، تا او دا ځای بس که نور چټیات مه وایه. ما ته وګوره، ته دا رزیل پېژنې. پوهېږې چې زما حافظه لږه ضعیفه ده. هله ووایه چې دا رزیل څوک دی. وروره والله چې ومې نه پېژنده بخښنه غواړم. بخښنه مه غواړه، دې ته سم وګوره. باید ویې پېژنې. یوه دقه وخت درکوم، که نه وروسته به دې فاتحه وکم. خبر اوسې. والله وروره د تونجای په نوم یو کس و، کله کله به دلته راته، خو کابو اووه میاشتې کېږي چې نه مې دی لیدلی. څېره یې هغه ته ورته ده، خو ډاډه نه یم وروره. باید ډاډه اوسې، که نه نو لومړی ستا د پښو نوکان وباسم. دا سړی چېرته پیدا کړم؟ وروره په دې خبره یوازې حقې پوهېدلی شي. له هغه نه پوښتنه وکړه. او د ازمیر زمرایا وایاش داره. السلام علیکم. ډیر وخت نه لرم، بل وخت به سره د زړه خواله وکړو. یو کس دی چې تونجای نومیږي، چېرته یې پیدا کړم؟ کوم تونجای؟ کباش دلته راولېږلم، ویې ویل ته یې پېژنې. دا کس دی. خیرات دی. وګوره حقې درته درناوی لرم، ما ته دوه کلمې ووایه، پته یې راکړه بس نه کوي. زمونږ دې حالت ته وګورئ، د سترګو په وړاندې مو رانه وتښتېده. باید وشرمېږو. زه نه پوهېږم څنګه مو داسې وکړل. بله اجدره. دا دی امیر صاحب، د هغه کس لاس چې ما سوځولی و د هغه نوم تونجای دی. دا هم د هغه پته ده. رزیل له یوې ښځې سره اوسېږي، د ښځې نوم هم سلدا ده. دا سلدا خو به هماغه موډله ښځه نه وي. دا ښځه تخلص هم لري. سمه ده، زه یو پلان لرم. اجدره تا ته اړتیا لرو، سمه ده. تیمور ته هم له څارنوالۍ نه د کور لیدو لپاره اجازه واخله. وروسته مرکز ته لاړ شه. زما د خبر په تمه اوسه. تخنیکي څارنه تیاره کړه. سمه ده امر صاحب. سلام علیکم. تونجای مې پکارو. څوک؟ تونجای؟ هو. زه په دې نوم څوک نه پېژنم. فکر کوم چې تېروتی یې. کېدای شي چې زه تېروتی اوسم، خو که هغه دلته راغی ورته ووایه چې د هغه له ټولو کارونو نه خبر شوی یم. که ویې ویل چې څوک و، ووایه هغه کس چې ویلي و په اور کې دې سوځوم. تاسې خو هغه نه پېژنئ. بیا هم د خدای په امان. توبه توبه. بله تونجایه، یو کس راغلی و، ستا پوښتنه یې وکړه. بله تیموره. امر صاحب، د هغې ښځې د موبایل له لارې مو د هغه کس پته پیدا کړه. ښه ده، همدا اوس ډله تیاره کړه. نیم ساعت وروسته هلته سره ګورو. موږ هم درځو. سمه ده امر صاحب. پته یې راکړه. سمه ده.
پولیس دروازه خلاصه کړئ. خلاصه کړئ کنه نو ماته وایي. تونجایا پولیس راغلی دی. اوس وکړو نه وروره. د تخت لاندې یوه پټه لاره شته، ته هلته لاړ شه. خو دا نجلۍ به څنګه شي؟ دا پرېږده، ته لاړ شه، بیړه وکړه هله. کشا د خدای په امان نجلۍ، د خدای په امان. لورې لورجانه ته خبرې کولی شي، خوله دې خلاصه کړه. خدایه ډېر شکر دی. پلاره ما یوازې مه پرېږده، هیله کوم. ته خبرې کولی شي لورې. امر صاحب باید امبولانس راوغواړو. دننه یو ځوان نجلۍ د حالت ډېر خراب دی. چیدا پلاره ډېره ډارېږم. ورېندارې بس کنو، لور دې له ډېرو ښکلولو نه ستړې کړه. زما ګرانه لورې، خدای ته بېرته موږ ته راوبخلی. بخښنه غواړم مورې. ولې بخښنه غواړې ګرانې؟ دې کار کې زما ګناه هم ده، ما دروغ وویل، د خپلو غوښتنو شامې ونیوله. سمه ده لورې، که دروغ دې هم ویلي دي، کیدای شي موږ به مجبوره کړې واوسې. مور جانې همدې ځای نه به نوی ژوند پیل کړو. سمه ده لور جانې. پلار مې تل وایي که په خپلو شته شیانو شکر وباسو، بیا نور شیان به هم یوه لاره پیدا کړي او لاسته به راشي. خو په دې شرط چې رښتینې ووسو او دروغ ونه وایو که نه؟ پلار مې تل هم داسې وایي. داسې نشي کېدلی، پلار مې په دنده کې دی. نه پوهېږم لورې، که غواړې خپله له پلار نه دې پوښتنه وکړه. لور مې څنګه ده؟ همدا اوس مو ته یادولې پلاره چې راغلی. لاس دې څنګه دی؟ ښه دی. واخله لورې. دا څه دی؟ ته څه پوه شوې چې زما دا خوښ شوي وو؟ زما خوږ پلار جانه. ته هغه څه کوې، هغه زما کار دی. ډېر ښکلي دي. رانا ما ته وګوره، دا زورونه په ورځپاڼه کې خپرانه کې سمه ده؟ دا څنګه خبره ده نجیب امر صاحب؟ اوس په ورځپاڼه هم بندیز لګوئ؟ شیدم څنګه ده؟ د چیدم دواړه پښتورګي ترې ویستې دي. اوس یې هم ژوند لږ وخت سره مخ دی، خو حالت یې په ښه کېدو دی. دا چې پښتورګي مو مخکې له خرڅلاونه بیرته پیدا کړل د دې لپاره یو لوی چانس و. یو پښتورګي ډېر جدي زیان لیدلی. ډېر شکر دی چې بل یې د عملیات نه وروسته کار پیل کړ. او هو هغه ژبه چې تا راوړې وه هغه هم د چیدم وه. ښاغلي لقمان عملیات کړه او بیرته یې ونښلوله. دا چې بیرته پخوانی حالت ته ورسېږي وخت به نیسي، خو ښه به شي انشاءالله. خو که لږ نور هم مو ناوخته کړی وای بیا به مو چیدم له لاسه ورکړې وه. خدای دې له تاسو نه راضي وي. څو شپې ورځې مو خوب ونه کړه او زموږ د لور په لټه کې وئ.
نه پوهېږم نور څه ووایم خدای دې ستاسو د زړه ټول مرادونه پوره کړي مونږ خو یوازې خپله دنده ترسره کړه مونږ د همدې لپاره ژوند کوو چې نورو ته ژوند ور په برخه کړو دا د خو نشو په تمه کېدلی ستا وار دی وروره داسې مه کوه وروره خو زمونږ د جیمز ریډیو په څیر دی خدایا بله راجي اوس په نشر کې څه دي مېرمنې اوس د میسیسیپي قماربازانو فلم په نشر کې دی 11 بجې هم د پوکر په نوم بله خپرونه پیلېږي د هرې شپې په څیر وروسته له هغه نه هم د وګاس ډراما جیمز ریډیو کې کوم شوټینګ شته نه اغلې په دې وخت کې د څه شي شوټینګ به وي بخښنه غواړم اغلې دننه اجازه نشته یعنې څنګه ته ما پېژنې او که نه البته مېرمنې چې پېژنم دې خو بخښنه غواړم دا د ښاغلي تانجو امر دی هیله کوم مېرمنې یعنې څه ته څوک یې چې زما مخه نیسې هیله کوم مشاله کېږئ مهرباني وکړئ تاسې څه کوئ بخښنه غواړم مېرمنې یعنې تاسې دننه نشم پرېښودلی ښاغلی تانجو ځانګړي میلمانه لري نو مزاحمت مه کوئ بخښنه غواړم نه غواړي څوک دننه ورشي چې تا ولیدل هغه یو فلم و همداسې نه ده ښکلې که د نن شپې په اړه کومه خبره د باندې ووځي بیا د کوره نه ټول غړي د وژنم لومړی د له مور نه پیلوم وروسته هغه خور د وژنم او وروسته هم خپله مېرنۍ لور یعنې ستا نازولې لور وژنم پوهه شوې هله ګرانې لاړه شه ستړې شوې به یې کور ته لاړه شه که غواړې زه به دې ورسوم بسم الله یوه شیبه کېنه
څوک دی؟ زه یم خوره دورموش. مهرباني وکړه وروره. دا واخله. ولې د زحمت وویست وروره؟ ډلګی مشر څنګه دی؟ د پخوا په څېر. راځه وروره. سلام علیکم ډلګی مشر څنګه یې؟ وعلیکم سلام دورموش جانا. وروره په خیر راغلی. خیر اوسې. ته دا دومره وخت چیرته وې؟ د ژوند مصروفیتونه دي، دنیاوي کارونه دي. څومره ښې ورځې وي. د عسکرۍ ملګرتوب بل ډول وي. په قرول کې پیلېږي خو هلته پای ته نه رسېږي. زموږ ملګرتیا هم همالته پیل شوه. شکر دی تر اوسه هم دوام لري. هو همداسې ده. له عسکرۍ وروسته د زما ژوند ژغورلی و جمال ډلګی مشره. د ملګرتوب مسؤلیت و. که ته هم زما پر ځای وی همداسې دې کول. خو زما په ځای ته په مرمۍ ولګېدې. نور نو دا خبره مو یادوه دورموشه. پخوانۍ خبرې د تېرې شوې دي. خو زما د ژوند ژغورلو لپاره دی. د هغه رذیلانو له لاسه مرمۍ وخوړه چې په قمار کې زه پوروړی شوی وم. که په هغه مرمۍ زه نه وای لګېدلی بیا ته لګېدلې. کاش چې په ما لګېدلی وای. که په تا لګېدلی وای نو په زړه لګېدلی. خو زه په پښې ولګېدم. خو داسې ته زما له امله ګوډ شوی یې. یو نوی نوم مې پیدا کړ. بده خو نه ده. ګوډ جمال. ډلګی مشره دردونه دې څنګه دي؟ کوم توپیر پکې نه دی راغلی دورموشه. خو په همدې هم شکر دی. روغتون ته نه یې تللی؟ نه کلینیک ته لاړم. یو څو د درد ګوله یې راکړې. زه خو بیمه نه لرم. روغتون ته نشم تلی. ژوند همداسې دی دورموشه. نن به ژوند دی خو سبا ښکاره نه ده چې څه کېږي. دورموش وروره یو پیاله چای خو څښې که نه؟ مننه خورې نه یې څښم. داسې نه کېږي ډلګی مشره. تا باید یو روغتون کې بستر کړو. خو نه پوهېږم څه وکړم. چیرته ځې؟ زه بیا هم راځم ډلګی مشره. ناوخته شوې. کور ته ولاړ شم. یعنې ته د شپې تشناب ته نه یې تللې؟ مورې مه ډارېږه. زه یم حلیمه. نن څنګه یې؟ زه یم لور دې حلیمه. هیڅ خبره نه ده. زه یم. پلار دې راغلی؟ نه حلیمې ووایه مورې پلار دې راغلی؟ راغلم ګرانې.
آی 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 زما لور وږې شوې ده. ته غواړې چې شیدې وڅښې که نه؟ غواړې آی زما ګرانې خوږې زما ښکلې زما شهزادګۍ. په خیر راغلې. خیر اوسې خورې څنګه یې؟ خایم سنبل جانې شیدې مې ورکړې. د شپې مې هم لږې تیارې کړې وې. کله چې ویښه شوه لږې نورې هم ورکړه. سمه ده خورې. سمه ده ته دننه لاړه شه زه هم درځم. دروازه خلاصه که. لیونی شوی که څنګه؟ لور مو ویده ده ولې پام نه کوې؟ زمونږ لور؟ ته تر اوسه هم تمه لرې چې باور وکړم هغه زمونږ لور ده؟ تورموشه بیا یې مه پیلوه. د یوه بې ځایه تور له امله دې خپل عقل له لاسه ورکړی او دا تور هم ستا خور په ما باندې لګولی بل چا نه. د دې لپاره چې موږ سره واده ونه کړو څومره هڅې وکړې. غلی شه. خور پسې مې خبرې مه کوه که نه نو خوله دې ماتوم. ته راکه دا راکه. ته په دې خبرو نه پوهېږې. پیسې مې راکه. دا زموږ د ماشوم حق دی. دا هم ستا حق. خورې ته خو ښه یې. بخښنه غواړم سنبل ستا پیسې. داسې مه وایه خورې هېڅ خبره هم نه ده. زه ستا د ترور لور یم. موږ د خویندو په څېر لویې شوي یو. مهمه نه ده ته هېڅ اندېښنه مه کوه سمه ده. نه پوهېږم ته ولې ځان وژنه کړې. د ځان وژنې په څېر ښکاري ښاغلیه. وبه یې ګورو. تاسې ته ښه وخت غواړم. ډېره مننه بابا جان. څارنوال صاحب هغه ښاغلیه په خیر لاړ شه. کورای دلته راشه. سمه ده پس دا ځان وژنه ده. البته وروره دې سړي خپله سر ته تومانچه نیولې او ځان یې وژلی دی. همداسې ده. یعنې کثافتدانۍ ته دننه شوی او بیا یې ځان وژلی؟ نه داسې خو هېڅ نه ده. کوم چا چې جسد پیدا کړی یا هم کېدای شي خپلوانو به یې دلته غورځولی وي. وګوره ډاډه اوسه په لابراتوار کې به هم د باروتو نښې پیدا شي. خسر مې هم همداسې فکر کوي. خسر دی؟ یعنې څارنوال صاحب هغه زما خسر دی. ته نه پوهېدلې؟ ښه ده په حال برانا. سلام پلاره څه شوي؟ وخت راورسېدې. باید خبر جوړ کړم وروسته به سره وګورو. د جیب شیانې یو ځل بیا وګوره. وایه څه شوي ګرانې؟ ډېر بد کار شوی رانه. خیرت دی؟ پوښتنې مه کوه ښځې.